کم دلته نه تللی نو دبا دیب التا څوک چې التا وسیږي هغه او د حقونه برابر دي هغه ته دا حق حاصل نه دی چې د نه کرایا واخلي هغه ته دا حق حاصل نه دی چې کرایتي واخلي د دې آیتونو عمدک مطلب دی او مخکینی خلکو عمدک معنی کړی ده خو چونکې ورستو دا کاروبار شو دا کاروبار کې بخپله د سعودي حکومت بخپله پکې ملوسته نو دی وجنا چې کم تفسیرونه سعودي حکومت لیکلي دي زمونږ د عام پښتو ترجمه یا نور چې کوم غیلي کلی تفسیر سعدی دی مثلا یا تفسیر القرآن دی وغیرہ وغیرہ چې هغه په سربراهی کې لیکلي شي دي نو دوی د دواړو رائے بیان دواړو پیش کړی دا چې ځنه عالمان دا وایي چې نه ملکیت نشي اغستلې او ملکیت وغیرہ دا هغه چا دی چلته پاتې کیږي او بهر حال رائے دواړه بیان کړی دا په اخر کې بیا خبره دا کړی دا چې کرای اغستې شي خو مخکینی چې څومره تفسیرونه چالي کړی دي یا چا چې د معنی کړی دا نه د دې کرایا اچھا ته جایز نه ده ځکه چې سړی تله ده حج لپاره او الته دومره کرایا ته واخلا چې حجم په ګران کا راتللم په ګران کا اول زمونږ د جازونو ولا الله دې ته هدایت وکړي دا حج دوی ګران کړی دا دومره ګران نه ده حج دا ور غریب سړی چا به کولای شو او دوی مټور نه ګرانواله دغه ځای کرایا ده او دا غدوالو شینو رسول الله صلی الله علیه و الله تعالی په دې کې د هغه کرایا غستل بالکل منع کړی دی الله رسول عمر رضی الله عنه زمانه کې به پابندي و چې تاسو به د حج په زمانه کې کونډې نه لګوي دروازو ته غو کلاوي ځکه چې حاجان راشي چای د تکلیفونه راسيږي چې هر دروازه غي کلاو کې چې د ځای ملاوي ځای د ځای ملاوي تاسو وجري تاسو بیٹکونه تاسو هوټلې یا تاسو نور د اقامت دي ځایونه دي وغیرہ او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او نه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې نه غنه ورسته بیان راشي مسله مې تاسو ته بیان کوم مسله دا ده ورستو چې کم خلق وایي اغه اعتراض یعنی هغه جواز صرف د ملکیت په بنیاد باندې جوړ کړي چې آیا د بارنه سړی راغلو او دلته د یو سړی مثلا لس مرلې یا شل مرلې پلاټ ته نو آیا دا په د سره په ملکیت کې هم شریک دی نو دا خبره د هغه صحیح ده چې نه په ملکیت کې نه دی شریک دی صرف مسافر دی صرف اقامت کولی شي دلته ملکیت نشي اختیارولای ملکیت به د اومغه چاوي چا چې دغه پلاټ دی ان جو چې سعودي دی یا هر څوک دی هغه د کې اغسته دی دا به د اغوی نو دې بنیاد باندې دغه ملکیت په بنیاد باندې اغي بیا جواز د کرایي او دغه کرایي د لپاره بیا کاروبارونه وغیرہ او دام تاسو قاعده د کوي د هر یو حکم د لپاره صرف دې د لپاره نه د هر یو حکم د لپاره چې کم کار د الله خوښ نه د اغي ابتدا نه دلته نه بندیز کوي او دا بندیز کوي دلته ځکه چې ته دا سمخ کې راځي بیا به نور لار اخلاصي نور بخلاصي نو که یو ور دلته بند کی نو تا د مخ کې د نور لار او جواز بنه ملاوي همدا غرنګ دا حکم دی که اول نه داسې پابندي شوی نو د دې اډو فیصله ګرانه ونه چې دا کرای واخلي کو نخلي ډیره واخلي کله واخلي ها د خرچې د اخراجات په بنیاد باندې یو سړی ویل شي چې زما کور دې نشم کولای ته حاجی ته وبور کما نو دا وب ما ورکله او دا وب مثلا 2 ریال یا 3 ریال یا 10 ریال کیږي دا 10 ریال به خپل خرچ کوي د مقام زید د غزه چې کوم دی د دې اجازه نشته همدا غنګي د شرک د پاره د سجدي ممانعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو دا وکړ په همدې بنیاد باندې چې تعظیم سجده په مخکینی امتونو کې دا تاسو هم کوي ورسته ببل پیغمبر تاسو درازینه او موږ ورته معلومه الله تعالی ته چې موږ څنګه وي دا اوس موږ قبرونو سره څه کوو نو دا د تعظیم سجده به ورور دي ورسي ته عبادت سجده ته به ورسي همدا رنګ زنا تاسو واخلي زنا بارک الله حکم دا کړی چې ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کیږي هم دا نه دی ویلي ولا تفعلوا زنا کوي ما نه هغه په طرف یې مورځي ځکه چې عمل ته نه بریک ولګي چې دا سینا چې مخ کلاړ شي بیا ځان ته نور لارې جوړي چنانچه هغه شی دومره خطرناک شی صورت اختیار کو کڅوک نږدې وختونو کې تلی وي نو چې کوم بلډینګونه او جوړ شول په مکی یا په مدینه کې او هغه بلډینګونو کې ډېر کمزورې ترين بلډینګ بداوي چې هغه کې کم از کم په 200 ریال باندې عام حالتو کې بشپه ملاوي او ما ته یاد دي ازب چې تلمه اوسم سایډونو کې چرته شتا چې شپه وچرته 15 ریال یا بل 10 ریال باندې و چونکی کاروبار شو نو داس مکه د اغې د شهنشایانو یا د اغې غزمنو وسیانو ورونو واغسته او باغې کې عالیشان بلډینګونه جوړ کړل نو عام سړي لپاره الته پاتې کېدل دا تقریبا ورور بنا ممکن ته ورسیږي ناممکن بشي خدای الله زيونه دي شاید الله تعالی صبر الله بیا راوځي بل الله بروسي الله تعالی
ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ويسدون او دی من کړی دي عن سبيل الله دلار خلق والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي اغا جعلناه جمګه جوړ کړی دی اغا للناس خلق د پاره سواء العاكف برابر دی د اوسیدون کی فيه بدی کې ولباد او د مسافر د پاره ومن يريد څوک چې وغواړي فيه بدی کې بالحاد هر قسم بدینی یا زیاته نو بظلم سرا نزقه نمنگ با اور اوڅکو هغه من عذاب علیم عذاب دردناک نا و اذ هر کلا بوانا چې مونږه او خود بنیادم کې خودو نشانات می ورکل ل ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت هغه زید بیت الله دغه چې دا مخکنا د آدم علیه السلام په زمانه کې الله تعالی خود له او عبد نوح علیه السلام په زمانه کې د هغه طوفان د نوح سره ختم شو نو بیا ابراهیم علیه السلام ته خود چې دغه زید دا دیوال دا شمال مغرب مشرق وغیرہ دا ټول الله تشرک دا چې ته شرک نه کوي بیما سرا شیئا هیڅ شی وطهر او تب پاک ساتي بیت یا کور زما للطائفین طواف کون کو والقائمین او د اقامت کون کو د پارنا قیام کون کو د پارا والركع رکوع کون کو السجود او سجدي کون کو د پارا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود او تب پاک ساتي کور زما د طواف او د قیام او د رکوع او د سجدي کوونکو د پاره واذن او اعلانک فی الناس بخلقو کې بالحج د حج د پاره او دا حکم د حج په سوره آل عمران آیت نمبر 19 کې تیر شوی دی سوره آل عمران آیت نمبر 97 ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیل حج البیت من استطاع الیه سبیلا حج البیت او ته اعلان وکړه خلکو کې د حج د پاره یاتو کدی برازی رجالا پیادا وعلى كل ضامر او په هر هغه او خوانی چې کمزوري وي یاتی ناراضیب من کل فج عمیق د هر اغلارنا عمیق چې اغلری وي یا گہروی لفظ معنا خو عمیق گہره ته ویل کیږي اشاره د لريوالي ته نغد نبرازی تا आवाज وکا زبد دې پسین کې واچو ما او الله بده را رسي ليشهدوا دې لپاره چې دې حاضر شي منافع فائدو لپاره لهم چې دې لپاره الله پیدا کړی دي په دې حج او په دې عمره کې په دې بیت الله کې او څوک کوم کسان چې دلته تللی دي ازي هغه په دې باندې گواهی چې حج یا عمره دا غربت نه راولي دا دنیا کې هم فائدہ کوي آخرت کې هم فائدہ کوي او الله تعالی هم د قران کې دا مجهول ذکر کړی دی د پاره دی چې دې کې الله تعالی صرف د آخرت ګټه نه ویلي او دعا کې هم الله تعالی ویلي وي تاسو کومه په سوره بقره کې اغل استل دا چې دې کې ځنه خلق دسي دي چې هغه وایي چې راکې ماته دنیا کوي او نبی وي هغه د پاره په آخرت کې څه حساب او بعض په کې داسي دي چې هغه وایي چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو هغه کوم د دوالو اشاره ده او دلته هم دوالو اشاره ده څوک هم چې حج او عمره کوي الله تعالی باغې د پاره دنیا کې فائدې ور کوي او آخرت کې فائدې ور کوي ويذكر اوديات کی اسم الله انم د الله تعالی فی ایام فورز معلومات باغ معلوم کړي شو کې علامه باغ سبحانه رزقهم چې موږ رزق ور کړی دوی ته من بهیمه الانعام بهیما هغه جناور چې دغه په आवाज کې ابهام ده چار بیان ټول ته اشاره ده دوړو معنا تقریبا سره شامل ده فکلوا بس تاسو خوراک کوي من هد اغینا واطعموا او تاسو خوراک ور کوي البائسا اغه کمزوري بدحاله الفقير اغربانو ته داغه قرباني نه چې کم تاسو کوي ثم بیا ليقضوا تاسو لري کوي قضاوت یې لري کوي تفتهم اغه خیر خپل ځکه چې په حج په 4 5 ورځو کې سړی ډیر زیات ګندشي ګرځي او ستړي او خولي او وغیرہ وغیرہ نبی تاسو مطلب غلام بي وليوفوا برکی پکاده چې پوره دي کې دوی نذورهم اغا نظرونه چې کم دوی منخت کړی وي خپل ځان لپاره مخکینه وليطوفوا پکاده چې دوی طواف کوي بالبيت العتيق عتيق لفظ معنا زوړ دا غزوړ کور ځکه چې ولنه کور د په دې دنیا کې نو دا هغه کور د طواف کوي او دا طواف هغه خیرنه طواف چې کوم فرض ده بکدا په حج کې او نور احکامات په تاسو معلوم دي چې حج کړی وي آسان سره پوي کې مر باندې او لري کې دا خيري خپل ذالک دا حکمنا من هغه چا د پاره دی يعظم چغا عزت کوي حرمات الله د الله تعالی د حرام کړي شی شیونو حرمات الله د الله تعالی حرام کړي شی شیونو لکه مسجد حرام دی وغیرہ نور دي فهو بسغا خير له خدای غد پاره عند ربه دا غرب نسبانه او حلت او حلال کړي شی دي لكم تاسو د پاره الانعام سروي الا مگر ما هغه ان سوا د هغه څارونه
یتلا چې اولستل شي علیکم پتا سو باندې فجتنبو ان دا کم چې الله حرام کړی دي چې تاسو باندې د هغه تلاوت وکړل شي علاوه د هغه نور حلال دي